السلام علیکم او ستړي مشه زه وکیل خان یم او تاسو کوی چې په سایکل چیرته روان دی خو سایکل نه یم روان ملګرو کیسه دا کومه سایکل چې کوم دی زما د وړوکوالي سایکل دی اوس په زلوي شوم له خیره سره نو اوس زه چې کوم دی نو دا سایکل خزله کې غورځوم نو دا سایکل دی او د دې مسله دا ده چې دی خو دا پایه مخکنی ټیر چې کوم دی دا پنچر دی ته بل دغه ټیر چول غوړ نور سم دم دی خو تاسو دا درخوایم چې دلته په امریکا کې کوم شی ستاسو نه پکاره او بیا هغې سره خلک څه کوي دا به ټولې د وړوکوالي دغه بل هم زما د وړوکوالي سایکل دی او دا یو سایکل چې کوم دی نو دا مې غورځو دی پایه ماته شوې ده که نه غورځو دی پسې سبا ښه خیري که الله کړی خیري ژوند د ژوندو نو کسان به راځي او هغه به پسې وړي دا سایکل چې کوم دی دا شینو نو دې باندې دغه پیډل نه بغیر دی په دې باندې خلک سایکل چل زده کوي او دا چې کوم دی ټرای سایکل دی دا هم ټرای سایکل دی دا مې دلته ځکه کېښودلو سره د دې کچنه دا د ماشومانو کچن دی ماشومان چې ورسره لوبې کوي هغه شی دی که نه که خیال ورته وکړې دلته مې کېښوده زمونږ د ما نه دي پکاره چې زما نه دي پکاره دا کې خو خزله ده که نه نو خزله ده هغه به چې کوم دی نو سبا که خیري به خزلې والا هم راځي او ریسایکلینګ والا به هم راځي ټرکونه به راځي 2 ټرکه به راځي نو دا اوس ټول به کوم دی نو تاسو که ګیر چاپېره وګوره دی خوا چې کوم دی نو ګوره دغه کس هم چې کوم دی نو سامان دغه ایښی دی او دغه سی ورته ټرشکین نه بار کړی دی بیا ورپسې چې کوم دی نو ورو ورو به دا خپلې خزلو ډرمونه به دا خلک را بار کوي هغه کس هم ګوره چې کوم دی نو پاڼې را غونډې کړي دي هغه دغلته ایښي دي پسې به سبا خیري کسان راځي د خزلو ډبې ورو ورو به مخې ته راځي ځکه چې سبا خیري به خزلې والا هم راځي او ریسایکلینګ والا به هم راځي نو ما ورته دا کېښودله پاکستان او افغانستان خو دی نه چې کباړي به راشي کباړ خرڅ کړي او ځان له پولې واخلي چڼې واخلي دلته چې د څه شي نه پکاره نو دا خبره دا هم غنیمت چې خزلې والے اوسي که نه بعضې وخت خو ځینې شیزونه هغې وړي نه نو بیا به یې ته پخپله وړئ چې ته داسې ځای کې ډمسټر کې یا لینډ فیل کې به یې غورځئ نو دلته مې دا کېښودل سبا که خیري چی راشي که خیري که الله کړي خیر یو بله ویډیو زه دې سره جوړه کړم بیا به دې سره را یو ځای کړم او هغه به بیا چې کوم دی نو تاسو ته زه در وښایم نو دا 3 سایکلې دي یو خو چې کوم دی ټرای سایکل دی ماشومانو هغه چې کوم دی نو دا چې کله زه وړوکی وم او په دغه باندې به یې ګرځولم په دغه سایکل او په دې سایکل باندې ډېرو خلکو چل زده کړی دا شین سایکل چې دی نو ویډیو والا ځکه جوړوم چې یاداشت هم پاتې شي موږ سره ګور دا سایکل وي او دا سایکل چې کوم دی نو دا خو ما استعمال شوی اغوستی و او دا مونږ په دې ځای کې چې کوم دی نو په دې اترایه کې به چې کوم دی نو په دې ځای کېناستو داسې به هغه درز هغه ځای له به لړو هغه حساب و که نه او سره ځای پس به دا هم غورځو خو فلحال چې کوم دی نو کور هغه مالکانو چې دا لا مه غورځوه چې کوم دی نو بیا به پسې هغه ماشوم یا ماشومه جاړي نو خفه به وي ورپسې نو فلحال خو دغه شانتي کیسه ده نو دا مې ته درښودله او که خیر او دا ویډیو مقصد هم دا دی چې مختلف خبرې دي مقاصد ډېر زیات دي یو خو چې کوم دی نو زه خپل ځان دپاره ریکارډ جوړوم چې دا سایکل ما سره وي او زما نه لړوز ما ځان له لوی سایکل اخیستی به تاسو ته بیا وښیم بل مې اخیستی دی په $600 مې اخیستی دی او یو مې په 400 اخیستی 2 سایکلې مې اخیستی دي او په قرضو باندې په نغدو هم نه دي اخیستي که نه مونږ په دلته هر څه په قرضو اخلو په کستونو باندې اخلو او بیا چې کوم دی نو که دلته دا خبره چې کور کې کوم ټي وي لګېدلی هغه هم په قرضو دی دواړه ټي ویان نو دغه حساب دی او سبا چې کله ټرک والا دلته کې راشي دې ځای ته که الله کړی خیر وي نو زه به تاسو ته بیا در وښیم زما دا ګاونډی هم ما ته څه وایي زما سره خیال دی ما سره څه کار دی ما ته وایي چې ته دې خوا راشه چې څه وایي زه دې له ورځم او بیا به نورې کیسې کوو که خیري ما ته خو یو شی چې زما خبره چې کوم دی نو زه خو که پلاستیک راته کېدی په هغې خبرې کوو او دغه سره راته ښایي نو په هغې باندې ما له پارس باندې خبرې ډېرې زیاتې راځي او زما خبرې نه دا به مو سره راکاږوري شه دا بل شی دی دا هم ریسایکلینګ دی سوري دا مې هیر شو دا به دې ځای کې کېږدو او دا خو مونږ کور کې پیشوګان ساتلي نو هغې لپاره چې کومه شګه مونږ راوړو نو دا پلاستیک او کاغذونه هغه شیزونه دي کوم شیزونه چې کوم دی نو چې ځمکه کې حل کېږي نه یا مطلب دا دی چې ټایم پې ډېر لګي نو هغه بیا مونږ ریسایکلینګ ته ورکو دا ریسایکل کېږي دا بوتلې دا چې کوم دی نو ګوره دا اوس دا ګیلن دی دا کلي وطن کې څوک نه غورځي خلک پکې چې کوم دی نو وینځي پی پکې روړي یا پکې ډیزل روړي یا پکې پټرول روړي خو دا پکې چې کوم دی نو د پیشو د ما سره پیشوګان دي کور کې نو هغې دپاره چې کوم دی نو زه کله چې واړه بول لوی بول کوي که نه مطلب دا دی چې هغه نیچرل پروسس کوي نو هغې دپاره ورته مونږ شګه اچو هغه سینټډ وي چې کور کې بوی هم نه جوړېږي نور خو هغه لیټر بکس چې کوم دی اټومیټک دی که په خپلې ګوتې کې واچي خو کیسه به ته بیا وښیم بله کې ویډیو کې فلحال د دې په دې ویډیو باندې مزې واخلئ کچن 3 سایکلې او دا به چې کوم دی نو سبا خیري چې ټرک راشي او کله دا سامان اوچتي او که زه ویښ وم ځکه چې اکثر چې کوم دی نو پېشمني مال نه پس اوده شم که نه چې مونځ وکړم او بله خبره چې دا بیلچې هم وغورځو که نه یو خبر راته را یادېږي جارو خو ماته شوې دا بله ورځ که نه نو جارو به هم غورځو خو جارو له اږدو فلحال
خو بیلچې هم ماته شوې ده دا نظره شوې ده وورې بیلچې ده که نه په دې باندې مونږ ووره لر کوو او نور هم ورسره ګورو به دا پاڼې به هم غونډول غواړي او زه چې ټرک راشي بیا نورې کیسې او نورې خبرې به بیا اترې کوو که الله کړې خیر وي فلحال دې سامان ته تاسو وګورئ او دا چې کوم دی نو یو بله خبره مې ته بیا درته دوباره کومه نه خبرې بار بار کومه ریپیټ کېږي دا چې کوم دی نو سر ته نه لر کوم ځکه چې خامومي به تېر اوسي دې کې سبزۍ دي او فروټونه دي او بله کیسې چې کوم دی نو هغه پکې چې کوم دی نو مونږ غورځولي دا هغه خزله ده کوم چې مطلب دا دی چې لکه د بینډو سر او کونه مطلب سر او اخره یا چې کوم دی نو دا ځینې نومونه داسې دي چې غوره هغه چې کوم دی نو نیچرل دي خفه نه شي پرې څوک زه غوره ډېره بخښنه غواړم هرګز مقصد دا نه وي او زموږ په ټولنه کې چې کوم دی دغه شیزونو دغه ځینې نومونه اخیستل چې کوم دی نو هغه ټیبوز دي په هغې باندې مونږ خبرې اترې نه کوو آل دو اټس نیچرل پروسس قدرت او هر سړی چې کوم دی دغه پروسس او دغه عمل نه تېرېږي نو په دغه کې هغه شیزونه دي کوم چې ډایرکټ ډیران ته ځي او دا هغه سامان دی کوم چې به ځي ریسایکلینګ ته دي کې بیا سامان دا پلاستیک به ترې بیلیږي اوسپنې به ترې بیلیږي او دې نو بیا نور چیزونه جوړېږي کېدای شي چې کوم دی نو ځینې خلک چې کوم دی دا واخلي کلي وطن ته یې درولېږي بیا په کباړ کې خرڅېږي که نه نو موږ سره خو دومره ټایم نشته چې هغې کلي ته درولېږو یا چې کوم دی نو پیسې پرې ډېرې لګي خو خلک په کنټینرو درلېږي نو زه په بله ویډیو کې کله چې سبا که خیر سهار که الله کړې خیر وي ژوند د ژوندو او زه ویښ وم پاڅېدلی وم زه به تاسو دپاره بیا بله ویډیو جوړوم که خیر کله چې دا ټرک ته ورغورځي ښه نو یو ځل بیا په خیر راغلی او بل سهار مو مبارک شه زه خو پېشمني نه پس وده شوی نه یم او ویښ یم د خیره سره او ته چې کوم دی ناست یم او بېګا داسې سیلۍ ده هواګانې ډېرې تیز دي زیاتره سامانونه چې کوم نو هغه خو هواګانو لزولي دي یا خو ای الله خیر لی ورولې داسې تیزه هوا ده او باران هم شروع شو نرې نرې څاڅکې دی او زیاتره سامانونه چې تاسو ته ما بېګا غولي هغه بېګا الوتي زه خو ما راغونډ کړو تللي دي چمګاونډ ته تللي بیا بیا وروستو راغونډو اوس د چمګاونډ ګاونډیان لم نشو دې کیمرې یې لګوري دي کور نه راباندې ډزونه کېږي به چې غل راغلی دی مونږ هسې اوهو خیال هم دی دې هواګانو ته نو به دغه کیسې دي اوس چې ټرک راشي ټرک ته ناست یم ای الله خیر هلته هم درزارې دی نو دې کې ډبو الوزولو ته څه ګناه ده ډبې یې ټوله لزولې پیشوګانو میشوګانو والا چیزونه مې راغونډ کړو هغه ټرشکین ته مې ور واچولو یو ټرشکین ته پرېوتی دی الله خیر نو بس پاڼو ته وګورئ که نه نو بدې هواګانې دي او ځکه زما سره خیال دا ټرک هم لېټ تر وروسته باران هم دی پکې ښه ډېره او موسم یخېږي په ټمپریچر به راپرېوځي تقریبا 13 ته به راپرېوځي او وور امکان دی محکمې موسمیات والا وي چې ووره به کېږي نو ټرک خو راغی له خیره سره او ډسپوزل سروس والا او ګورو چې دا ټریش والا دی که نه مطلب دا دی چې دا ریسایکلینګ والا دی نو باران هم ورېږي نو ودرېږي سلانجر یخ دی کړکۍ مې کولو کړی دی لږ به دا پله کړم یا دا به مانه کولو غونته ځکه هسې نه چې ناجوړه درته نه شو دا خځلې والا دی نو واپسې به ریسایکلینګ والا بیا راځي زه فکر کوم زما موبایل کم چارج ختمېدو والا دی 2% دی خو زه بیا به ورته بل موبایل استعمال کړو زموږ هغه سامان خو دغه دی پروت دی لا که نه د دې نه خو یې خځله راویسته ټرشکین دومره کوتۍ پکې پرتې دي او زموږ د خځلې ډېران هم روان کړو که نه ټرک یې ورته رانږدې کړو ځان سره یې هغه کچن ووړو بس هغه به ته کېدی زه لږ زوم ان شم تاسو ته که نه دغه کېده کچن یې ووړو بس دا لاړه زه خځلې ته او خځلې ټرشکین یې راته شي دا موړي سایکل یې موړي بیا پسې دلته راغله مطلب دا هغه ټول ور مکس کړه یار سایکل یې موړی او ټرشکین یې واپس راوړو دا ټرش کې وړي دا مطلب دا دی ریسایکلینګ کې نه دغه کوي دا بیا هلته بیلوي او ځکه چې هغه دغه والا چې کوم دی نه ریسایکلینګ والا چې کوم ډبې پروت دی نو هغې اوچت نه کړو نور سامان یې وړو ټرشکین یې واپس راوړو دا نه چې په لاره کې یې پرېښودو بس دغه طریقه دلته کې په امریکا کې له ملګرو سایکل یې لاړی زما د وړوکوالي تاسو ولیدئ بس والا ډېر ساعت داسې ولاړ دی او بس دا د یو کور باندې په ټولو کوڅو کې ګرځي او د دې د میاشتې پیسې اخلي تقریبا زه د 3 میاشتو 200 او 53 ډالر ورکوم تاسو خځلې خرڅوئ ډېرانونه خرڅوئ په جنت وطنونو کې پاتې کېږي او بیا هم تاسو سره قدر نشته او دلته چې کوم دی نو مونږ دغه سایکلې او دغه اوسپنې چې کوم دی نو په خځلو کې غورځو ټیکسونه ورکوو او دا خبره چې بس چا د مور کالي خرڅ کړي چا د پلار ځمکه خرڅه کړې
امریکې ته راغلي دي او یا اروپا ته تللی دي او دلته کې چې کوم دی نو سروالي بروالي ګرځي خو بیا هم دا دی چې بس سهولتونه خو دا دي نو بس دغه کیسې دي دا د دنیا نظام دی او زه په مخامخ الله په امان